هغه کم کسان دي چې الله رب العزت د دوی لمنځونه قبلوي نه. دا په حدیث کې راغلی دي چې 3 هغه کسان دي چې الله رب العزت د دوی لمنځونه بالکل نه قبلوي. لمنځ به وکړي خو لیکن د سر بهر به لوړ بیا د لمنځ زینه اسمان ته. الله رب العزت به لمنځ نه قبلوي. دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې مخ ته در سره شیر کړي چې کوم زموږ مسلمانان ورونه خويندې هغه په دې ګناه کې مبتلا دي هغه دې څخه توبه وکړي او دې ګناه ته ځان بچاو کړي. کېدلی شي ستاسې په یو شعر سره د ویډیو په شیر کولو سره د یو مسلمان په زړه کې د حدیث اثر وکړي او دې ګناه څخه هغه ځان راوګرځوي. د حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د 3 خلکو لمنځونه الله رب العزت نه قبلوي. یو د هغه زنانې لمنځ الله رب العزت نه قبلوي چې د هغه څخه خپل خاوند ناراضه وي. دا خاوند په داسې حالت کې شپه تېره کړي چې دی د دې خانمې څخه د دې زنانې څخه خپلې زنانې څخه ناراضه وي نو د دې زنانې لمنځ الله رب العزت تر هغو پورې نه قبلوي چې بیرته دی د خپل خاوند راضي کړی نه وي. دویم هغه 2 ورونه چې هغه په آپس کې قطع تعلق ساتي یعنی یو د بل څخه ناراضه وي یو د بل سره خبرې بندې وي یو د بل سره سلام بند وي د دوی لمنځونه هم الله رب العزت نه قبلوي چې تر څو پورې دوی بیرته تعلق جوړ کړی نه وي او یو د بل څخه خوشاله سوي نه وي. دریم هغه امام چې د هغه څخه مقتدیان ناراضه وي او بیا هم د امامت کوي و د دې امام لمنځ هم الله رب العزت نه قبلوي. خو هغه وخت کچيري دا پر یو شرعي عذر باندې پر یو شرعي مسله باندې د امام خطاوي او د مقتدیان پر یو شرعي مسله باندې د څخه ناراضه وي